د پیرزونې چینل دپاره دغه زما یو څو شعرونه چې د یارانو سره ګرځم د یارانو سره ګرځم د مارانو سره ګرځم د یارانو سره ګرځم د مارانو سره ګرځم په مولا پسې لګیا یم د هندوانو سره ګرځم په مولا پسې لګیا یم د هندوانو سره ګرځم په تصویر کې د ورډوب شم تصویرانو سره ګرځم په تصویر کې د ورډوب شم تصویرانو سره ګرځم شاعري زما خوښیږي شاعرانو سره ګرځم شاعري زما خوښیږي شاعرانو سره ګرځم احمد شاه که زه پیر نه یم خو پیرانو سره ګرځم دغه مدثر جهان صاحب نظم دی چې نو دا څه کېږي دا څه دي نو دا څه کېږي دا څه دي دا د څه په نوم ازاد شو دا په څه باندې برباد شو د بندیانو بندګي د مړه دا څه زندګي ده د بندیانو بندګي د مړه دا څه زندګي ده لکه جوړ ټټو ګاډی کې څوک مو یو پله راکاږي څوک مو بل پله راکاږي خو تر اوسه مو خدایږو چاته دا ویلی نه دي چې دا ولې دا په څه شي کولیام بچي کتلیږي ګام په ګام بچي کتلیږي د پښتو بچي کتلیږي د اسلام بچي کتلیږي خو بس زور د زورور دی کلی کور د زورور دی چاته دا ویلی نه شو هر طرف ته بدمني ده هر طرف ته ځانځاني ده خو چې لږ مو پام بدل شي هلته درس شي او غوغا شي هله بیا د ماکو شوه چې په چا د ماکو شوه ځای چې بیا لاشونه غونډکو ځای چې بیا سرونه غونډکو دا لاشونه د پښتون دي دا سرونه د پښتون دي دا چې وینو باندې سره دي دا چې ځای په ځای پراته دي نو دا څه کېږي دا څه دي نو دا څه کېږي دا څه دي د ړندې سترګې د لاندې دا په مونږ چې څه تېرېږي دې نه یو الله خبر دی که د یو نه خبر شوي نو دا زړه به دې پر هر شي دا په مونږ چې څه تېرېږي دې نه یو خدای خبر دی زما زویه مې پوره کړه بس زما سره نوکر شو ما کوداله ورله ورکړه ما ویل زه راځه بچیه اوس د جوار بوټي ته کښېنه ما ویل زه راځه بچیه اوس د جوار بوټي ته کښېنه د خانجي لاړو روارو په اتم کې ما ته وکړه خانجي زر وزیر ته وایي دا سړی چېرته کیلر که چېرته څه کوي وټېله که چې سپایي شي یا افسر شي خو چې چېرته کې نوکر شي چې سپایي شي یا افسر شي خو چې چېرته کې نوکر شي نو بیا دې انجام ته ګوره لا هفته به تېره نه وي نو هغه سړی به دلته په پاټک باندې ولاړ وي نو بیا دې انجام ته ګوره اتم پیل سړی راپاسي د کالج استاذ ته وایي شیخه دې خوا شراتوشه شیخه کارت د راته ښایه دا ته چېرته کې روان یې نو استاد غریب په زړه کې ځان ته غلی داسې وایي تون نالت شه او پتا شه دا په څه ځای کې نوکر دا په څه ځای کې افسر دې کې ما ته څه ګناه ده دې کې تا ته څه ګناه ده حکومت ته څه ګناه ده عدالت ته څه ګناه ده خو بس دغه څو سړي دي چې د چا دپاره ښه دي او د چا دپاره نه دي نو دا څه کېږي دا څه دي نو دا څه کېږي دا څه دي ګناه یو وکړي قسم د سزا بل ته میلاویږي بس د خان پیسه وریږي او غریب پکې شرمیږي بس که دا رواج روان وي بس که دا سماج روان وي چې له خېته مو ونه کړو مونږ به ټول عمر ذلیل یو مونږ به ټول عمر تباه یو مونږ به ټول عمر ذلیل یو مونږ به ټول عمر تباه یو تر اوسه تا لیدلی یو انګریز دلته راغلی چېرته ستا رورې وجلی یا زما رورې وجلی نه نشته مړه نشته دا فضولي او افوا ده خو ستا ما ته سترګې سرې دي زما تا ته سترګې سرې دي زورور دلته راپاسي د کمزور نسا وباسي هر سړی ګوته په خوله وي خو څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا په څه شي دا غریب سړی کتلیږي خو څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا په څه شي دا غریب سړی کتلیږي دا غریب چې کله مړ شي مور او پلار خو یو تر شي چې تاڼه تحصیل له ورشي د حالاتو نه خبر شي نو په سر باندې چکر شي ویلې دا کومه کیسه ده ما خو زر ګټلی نه دي دلته 100 زره دی غواړي ویلې دا کومه کیسه ده ما خو زر ګټلی نه دي دلته 100 زره دی غواړي نو دی زر په قرض ورشي چې یو 100 زره پیدا کړي بیا به بل تاریخ لګوري بیا به بل تاریخ لګوري تاریخونه دا غمونه فسادونه دا چې کله په ده تیر شي او په قرضو کې راګیر شي چې د کټ پوزي نه خلاص شي چې د کور پټي نه خلاص شي چې یوي ځان له ساتلې هغې غوا کټي نه خلاص شي نو بیا ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی وجلی زمون خان خنجیری بې ګناه دی ما بخلی نو بیا ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی وجلی زمون خنجیری بې ګناه دی ما بخلی نور د زړه نه قسم دی هغه یو الله خبر وي مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو بس د ژوند نه مې جهان زړه په دغه ځای کې تور شي چې دا څه کېږي دا څه دي چې دا څه کېږي دا څه دي